بسم الله الرحمن الرحیم. د میدان وردګو ملي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. زه فهیم الله افغان یم. پام راړوم د نن ورځې تر دا مهاله لنډو او مهمو خبرونو ته. په میدان وردګو ولایت کې 1404 تعلیمي کال د زنګ په کړنګولو سره پیل شو چې په یادو مراسمو کې مسؤلین او علماو د دینی او عصري علومو په زده کړه ټینګار وکړ او له زده کوونکو یې غوښتنه وکړه چې خپلو زده کړو ته په ځانګړي ډول پاملرنه وکړي. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي وایي پاکستان د خپلې ستونزې د مذاکراتو له لارې حل کړي او له داسې اقداماتو باید ډډه وشي چې عامو ولسونو ته یې زیان رسیږي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د قطر د سرې میاشتې ټولنه به ډېر ژر په اکتیا کې بېځایه شویو راستنې شویو او اړمنو کورنیو ته د لسګونو سرپناهو د جوړولو چارې پیل کړي. ایران د نیمروز ولایت ورېښمو پله له لارې 211 تنه افغان بندیان اسلامي امارت ته وسپارل. د زندانونو چارو د سمون لوی رئیس مولوي محمد یوسف مستري افغان لوري ته د دې بندیانو د سپارلو پر مهال ویلي چې دغه لړۍ به دوام کوي او یاد هیواد کې پاتې بندیان به هم اسلامي امارت ته وسپارل شي. د ازموینې ملي ادارې رئیس شیخ عبدالباقي حقانی سړو سیمو کې د 1404 ښوونیز کال د پیل مراسمو پر مهال ویلي د هیواد بچیان باید په داسې مفکوره او نصاب وروزل شي چې په هر ډول شرایطو کې د نظام، ملت او خپل هیواد ترڅنګ ودرېږي. الجزیرې خبري شبکې د غزې روغتیا وزارت د بیان خلیل الدقران له قوله ویلي چې د تېرې سې شنبې د مارچ 18 نیټې را په دې خوا د صهیونیستي رژیم د بریدونو له کبله غزه تړانګه کې 210 فلسطینیان شهیدان او 900 نور ټپیان شوي دي. د ښاغلي دقران په وینا چې ګڼ شمېر ټپیانو د بیړنیو روغتیایي خدمتونو د کموالي له امله ژوند بایللی او د ټپیانو په ډله کې 70 سلنه یې ښځې او ماشومان دي. درنو اوریدونکو، زموږ د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه همدومره وو. تر بیا ښې چارې.